د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان شاء الله چې روغ جوړ وای په نننۍ درس کې بیا هم مثلثاتي مطابقتونو مسایلو باندې کار کوو. په تیر درس کې مو 9 سوالونه څه کړو، په نننۍ درس کې به ان شاء الله نور سوالونه هم څه خو چې مجموعاً به تقریبا 18 سوال شي. په دې پس یو فعالیت او تمرین هم د طریقه په ای باندې به تاسو کار کوئ. تقریبا 14-15 سوال فعالیت هم درته لیکم. لومړی سوال ته راځو. لومړی سوال کې راکړل شوی دی یو منفي ساین مربع الفا موږ ضرب یو مثبت یو پر کوساین مربع الفا څه ډول څه کېږي؟ د یو منفي ساین مربع الفا پر ځای کوساین مربع الفا لیکلی شو. اساسي رابطه کې چې کوساین پیدا کوو نو موږ اساسي رابطه ویله ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي ل یو سره. که چیرې وغواړو کوساین پیدا کوساین د مساوات څخه وړي علامه هم تغییر کوي. په دې ډول ساین مربع الفا کېږي نو کوساین به موسی شي کوساین مربع الفا یو منفي ساین مربع الفا سره. د یو منفي ساین مربع الفا پر ځای باندې همدا کوساین مربع الفا لیکلی شو، یعنی کوساین مربع الفا ضرب یو مثبت ضرب یو مثبت یو پر کوساین مربع الفا پر ځای باندې لیکلی شو سیکنډ مربع الفا، ځکه د کوساین محکوز عبارت له سیکنډ څخه ده، یعنی په دې ډول سیکنډ مربع الفا لیکلی شو. همدغه کوساین مربع الفا هم د یو سره ضربولی شو او هم د سیکنډ مربع الفا سره ضربولی شو، یعنی په دې ډول مساوي بشي یو ضرب کوساین مربع الفا کوساین مربع الفا کېږي. که چیرې د سیکنډ سره یې ضرب کو، یعنی په دې ډول علامه مثبت ده مثبت لیکو، کوساین مربع الفا بشي ضرب سیکنډ مربع الفا، په دې ډول ضربولی شو. کوساین مربع الفا په خپل حال باندې ولیکو، کوساین مربع الفا په خپل حال باندې ولیکو مثبت کوساین مربع الفا ضرب سیکنډ کوساین ته تبدیلو، یعنی پر دې ډول یو پر کوساین مربع الفا بشي کوساین به د کوساین مربع الفا سره د منځله شي، نو جواب یې مساوي شي یوازې کوساین مربع الفا. دا په دې معنی چې یو منفي ساین مربع الفا ضرب یو مثبت یو پر کوساین مربع الفا مساوي کېږي کوساین مربع الفا سره. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې ویل شوي د ساین ته پر کوساین ته مثبت کوساین تیتا پر ساین تیتا وایي مساوي ده یو پر ساین ته ضرب کوساین تیتا، یعنی تاسو پیدا کړئ څه ډول ساده شوی ده. دقت وکړئ. کله چې وغواړو د جمع حالت ساده کو نو مشترک مخرج باید ونیول شي. د مشترک مخرج دپاره هم ساین تیتا او هم باید کوساین تیتا ولیکلی شي. همدغه ساین تیتا ضرب کوساین تیتا په لومړی مخرج هم ویشل کېږي او دویم مخرج باندې هم ویشل کېږي له صورت سره ضربېږي، یعنی ساین تیتا ضرب کوساین تیتا که چیرې پر کوساین تیتا باندې وشو نو یوازې ساین تیتا کې پاتې کېږي او کوساین تیتا له کوساین تیتا سره د منځه ځي. ساین تیتا د صورت سره که ضرب کړلی شي ساین مربع تیتا کېږي، ساین مربع تیتا سره مساوي کېږي. منځنۍ علامه مثبت ده مثبت لیکو. همدغه ساین ته ضرب کوساین ته که چیرې پر دویم مخرج باندې وشو، یعنې ساین تیتا باندې ساین تیتا به له ساین تیتا سره د منځه لاړ شي، یوازې به کوساین تیتا باقي پاتې شي. کوساین تیتا ضرب کوساین ته مساوي بشي کوساین مربع تیتا. ساین مربع تیتا
مثبت کوساین مربع تیتا مساوي کیږي لیاو سره. نو د دوی پر ځای باندې په صورت کې یو لیکو په دې ډول دقت کوئ یو تقسیم ساین تیتا ضرب کوساین تیتا په دې ډول باندې صد کړل شوی ده. مشترک مخرج مونیو او په هر مخرج باندې مجلا جلا تقسیم کولو. کومه برخه چې پکې پاتې شوه لصورت سره مو ضرب کوله. حاصل لاسته راغلو ساین مربع تیتا مثبت کوساین مربع تیتا. ساین مربع تیتا مثبت کوساین مربع تیتا مساوي کیږي لیاو سره، یعنی د دوی پر ځای باندې مو یو ولیکلو. همدغه جواب لاسته راغلو. په دریم سوال کې ویل شوی دی 2 ساین ایکس منفي کوساین ایکس تقسیم 2 کوساین ایکس مثبت ساین ایکس مساوي کیږي لیاو سره. وایي تاسو تنجانت ایکس پیدا کړئ. تنجانت ایکس پیدا کولو دپاره باید درو ته یو مخرج ورکړل شي. طرف ضرب وسط کوو او حاصل په لاس باندې راوړو. یعنی په دې ډول دقت وکړئ درو ته باید یو مخرج ورکړلی شي. که چیرې یو ضربي صورت سره کو نو حاصل به لاس راشي 2 ساین ایکس منفي کوساین ایکس. یو ضرب هر عدد مساوي کیږي همه عدد سره، یا یو ضرب هر مثلثاتي نسبت مساوي کیږي د همه مثلثاتي نسبت سره. 3 بولی مخرج سره ضرب کړل شي. 2 ضرب 3 شپږو سره مساوي کیږي. 6 کوساین ایکس 6 کوساین ایکس منفي مثبت منځنۍ لمه مثبت ده. 3 ضرب یو مساوي کیږي له درو سره. ساین ایکس مساوي کیږي له 3 ساین ایکس سره. ساین ایکس یو خوا اړوو کوساین ایکس بل خوا اړوو. یعنی په دې ډول لیکلی شو 2 ساین ایکس 2 ساین ایکس منفي کله چې کوساین د مساواتو څخه اوړي یا ساین اوړي یا کوم بل عدد اوړي علامه تغییر کیږي. که مثبت وي منفي کیږي، که چیرې منفي وي مثبت کیږي. یعنی منفي 3 ساین ایکس مساوي بشي 6 کوساین ایکس. کله چې کوساین د مساواتو څخه اوړي علامه بیا هم تغییر کیږي. منفي ده مثبت بشي، دغه مثبت و منفي شوله. نو موږ وایو چې مثبت کوساین ایکس سره مساوي کیږي. 2 ساین ایکس منفي 3 ساین ایکس مساوي کیږي له منفي ساین ایکس سره. 6 مثبت یو مساوي کیږي له 9 کوساین ایکس سره. دواړه خواوې په کوساین ایکس باندې ویشو. کوساین ایکس باندې ویشو. دواړه خواوې تقسیمو کوساین ایکس باندې. منفي کوساین ایکس باندې منفي تقسیم منفي مساوي کیږي له مثبت سره. ساین ایکس تقسیم کوساین ایکس مساوي کیږي تنجانت ایکس سره. مساوات علامه په خپل حال لیکو. و مثبت تقسیم منفي منفي کیږي. و تقسیم یو و کیږي. یا داسې ویلی شو و کوساین ایکس تقسیم کوساین ایکس مساوي کیږي له و سره. کوساین ایکس بو د کوساین ایکس سره د منځه لاړ شي. نو موږ وایو 2 ساین ایکس منفي کوساین ایکس تقسیم 2 کوساین ایکس مثبت ساین ایکس مساوي درو سره. حاصل مساوي کیږي یعنی کله چې تنجانت ایکس پیدا کوو منفي او سره. که چیرې وغواړو کو تنجان پیدا کو که چیرې وغواړو کو تنجان پیدا کو نو په دې ډول پیدا کیږي. دقت کوئ ساین ایکس
مساوي لیکو منفي ساین اکس مساوي لیکو مثبت اوه کوساین اکس دواړه خواوې تقسیمو ساین اکس باندې دواړه خواوې په ساین اکس باندې ویشو په دې ډول دقت کوئ کله چې دواړه خواوې په ساین اکس باندې ویشو منفي تقسیم منفي مثبت منفي کېږي ساین اکس تقسیم ساین اکس مساوي کېږي له یو سره اوه تقسیم یو مساوي کېږي له یو سره کوساین اکس تقسیم ساین اکس مساوي کېږي له کوتنجانت اکس سره که چیرې وغواړو یوازې کوتنجان اکس پیدا کړو نو پر او باندې ویشو کوتنجان اکس به مساوي شي کوتنجانتو اکس به مساوي شي کوتنجانت اکس به مساوي شي منفي یو تقسیم او باندې یعنی کوتنجان اکس به مساوي شي منفي یو پر او باندې تنجانت اکس منفي او کوتنجانت منفي یو پر او سره مساوي کیږي 14 سوال ته دقت وکړئ په 14 سوال کې راکړل شوی ده یو مثبت سیکنډ الفا کل مربع منفي یو منفي سیکنډ الفا دا منفي نه وي کیدای شي یوازې منفي سیکنډ نه وي دا مساوي ده یو منفي سیکنډ الفا کل مربع کله چې یو مثبت سیکنډ کل مربع یا یو منفي سیکنډ الفا کل مربع ولرو یعنی ترمنځ علامه منفي وي دې ته که چیرې لومړی برخې ته یې ا ووایو دویمې ته یې بي ووایو نو یو مطابقت جوړېږي ا مربع منفي بي مربع ا مربع منفي بي مربع مطابقت مساوي کېږي ا مثبت بي ضرب ا منفي بي مساوي کېږي ا مثبت بي ضرب ا منفي بي په دې ډول ساده کولی شو یعنی لیکلی شو دقت کوئ یو مثبت سیکنډ الفا کل مربع او یو منفي سیکنډ الفا کل مربع پر ځای باندې لیکلی شو ا مربع منفي بي مربع یعنی په دې ډول که لومړۍ برخې ته ا وایو یو مثبت اخلو یو منفي اخلو یو مثبت سیکنډ الفا یو مثبت بي بي مساوي ده یو منفي سیکنډ الفا یو منفي سیکنډ الفا ضرب یو مثبت سیکنډ الفا منفي یو منفي سیکنډ الفا که چیرې همدا منفي قوس ته ضرب کړل شي یو به منفي شي یو علامه به منفي شي او د سیکنډ به الفا به مثبت شي نو اوس اختصار کولی شو سیکنډ الفا د سیکنډ الفا سره د منځه ځي دویم قوس کې منفي یو د مثبت یو سره اختصار کولی شو لومړی قوس کې به کې دوه پاتې دي یو مثبت یو دوه کېږي یعنی دوه ضرب دویم قوس کې سیکنډ الفا ضرب مثبت سیکنډ الفا دوه سیکنډ الفا سره مساوي کېږي که چیرې دوه ضرب کو قوس ته نو مساوي کېږي څلور سیکنډ الفا سره په دې ډول یې صدا کولی شو څه ډول مو صدا کول لومړی برخې ته مو ا ویل دویمې ته مو بي ویل ا مربع منفي بي مربع مطابقت جوړ شو مطابقت مو صدا کو موږ لیکله ده دلته په خلاص ډول
چې a مربع منفي b مربع مطابقت مساوي کېږي a مثبت b ضرب a منفي b. همدغه لومړی برخې ته مو چې a مو ولیکله علامه مو مثبت ولیکله، دویم برخې ته مو چې b ولیکله b مو لیکله. په دویم قوس کې چې لومړی مو a ورته ویلو a برخه مو ولیکله، علامه مو منفي ولیکله، چې b مو ورته ویلو د b برخه مو ولیکله. دوی کې مو اختصار وکړو یو له بل سره هغه چې متضاد علامې درلودلې یو له بل سره مساوي د منځه مو یې وړل، باقي پاتې برخې مو یو له بل سره ضرب کړلې ځکه دوی د ضرب په حالت وو. حاصل یې 4 سیکنډ الفا لاسته راغلو. 14 سوال ته دقت وکړئ. په 14 سوال کې ویل شوی دی ساین الفا مثبت کوساین الفا کل مربع مثبت ساین الفا منفي کوساین الفا کل مربع ساده کړئ. علامه ترمنځ مثبت ده نو په دې طریقه باندې نه حلیږي. انکشاف پر کوساین الفا مثبت کوساین الفا کل مربع مساوي کېږي ساین مربع مثبت 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین الفا مربع، یعنی په دې ډول دقت وکړئ. که چیرې ولرو a مثبت b کل مربع نو دا مساوي کېږي a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. په دې ډول لیکلی شو. یعنی دقت کوئ ساین مربع مثبت 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین مربع الفا. یو څلان دی بلکې تر څو دا سوال خپل ځای باندې پاتې شي. ساین مربع الفا مثبت 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین مربع الفا. دا لومړی برخه شوله. دویم که چیرې صدا کو همدغه ډول صدا کېږي یوازې علامې تغییر کوي، یعنی په دې ډول ضربي ساین مربع منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین مربع الفا، یعنی ساین مربع الفا منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین مربع الفا. په دې ډول صدا کولی شو. که چیرې دو یو له بل سره ضرب کړل شي ضرب حالت کې شي نو دقت کوئ. لومړی قوس که صدا کو په لومړی قوس کې ساین مربع مثبت کوساین مربع مساوي کېږي لیو سره. په لومړی قوس کې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي لیو سره. په دویم قوس کې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا هم مساوي کېږي لیو سره. په دویم قوس کې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا هم مساوي کېږي لیو سره. یوازې باقي پاتې شول 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا. انشاءالله په همدې ډول به ساده کېږي. په دې کې به مو کومه غلطي کړې نه وي. د سوال په لیکلو کې به انشاءالله کومه تېروتنه کړې نه وي. ساین الفا مثبت کوساین الفا کل مربع ساین الفا مثبت کوساین الفا کل مربع. دلته باید علامه مثبت ولیکل شي. دقت وکړئ هم دلته مو تېروتنه کړې ده. دا علامه باید ترمنځ مثبت ولیکل شي. ولې؟ ځکه دوی د مثبت حالت کې دي. دو یو له بل سره د مثبت حالت کې دي. کله چې 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا سره جمع کړلی شي نو علامې متضاد دي. دو یو له بل سره اختصار کېږي. نو لومړی برخه کې یو مثبت علامه په خپل حال باندې یو مثبت
یو نو حاصل مساوي کیږي ل 2 سره. دقت وکړئ کله چې a مثبت b کل مربع ولرو نو صدا کولی شي a مربع مثبت 2 b مثبت b مربع. کله چې ترمنځ علامه منفي وي یوازې علامه تغییر کوي، یعنی د 2 a b علامه مثبت ده منفي باندې تبدیلیږي، یعنی a منفي b کل مربع مساوي کیږي a مربع منفي 2 a b مثبت b مربع. په همدې ډول لومړی برخې ته a مثبت b یعنی که چېرته ساین الفا ته a وایو کوساین الفا ته b وایو a مربع 2 ab b مربع. په دویم برخه کې a مربع 2 ab b مربع. لومړی برخه کې ساین مربع کوساین مربع له یو سره مساوي کیږي، په دویم برخه کې هم ساین مربع الفا کوساین مربع الفا له یو سره مساوي کیږي، او دویمه برخه یعنی 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا یو له بل سره اختصار کیږي، حاصل مساوي کیږي ل 2 سره. 15 سوال ته دقت وکړئ. 15 سوال کړل شو د یو منفي ساین مربع تیتا ضرب یو مثبت سیکنډ تیتا مربع مساوي کیږي یو مثبت کوساین مربع تیتا سره. وای د دې حاصل په لاس راوړئ چې څه ډول مساوي شوی ده. دقت وکړئ یو منفي ساین مربع تیتا پر ځای باندې آیا لیکلی نه شو د دې پر ځای باندې کوساین مربع تیتا د دې پر ځای باندې لیکلی شو کوساین مربع تیتا ضرب یو مثبت سیکنډ مربع تیتا سیکنډ مربع تیتا. که چیرې کوساین مربع تیتا قوس ته ضرب کو کوساین مربع تیتا ضرب یو کوساین مربع تیتا سره مساوي کیږي مثبت کوساین مربع تیتا ضرب کوساین مربع تیتا ضرب سیکنډ مربع تیتا. د سیکنډ تیتا مربع پر ځای باندې لیکلی شو د دې پر ځای لیکلی شو محفوظ چې عبارت له کوساین څخه ده، محفوظ کوساین ده، یعنی یو دې پر ځای لیکل شو یو پر کوساین مربع تیتا په دې ډول لیکلی شو کوساین مربع تیتا. کوساین مربع تیتا ولې کوساین مربع تیتا سره اختصار کړلی شي، یوازې بقي په صورت کې یو بقي پاتې شي نو حاصل مساوي کیږي کوساین مربع تیتا مثبت یو. په دې ډول ساده کړل شوی ده. که چیرې یو ولیکو لومړی هیڅ فرق نه کوي، د جمع په حالت کې تبدیلي قانون ساده کوي. 14 سوال ته دقت وکړئ. 14 سوال کې راکړل شوی د یو مثبت 2 ساین ایکس ضرب کوساین ایکس مربع ساده کوي. دا په دې ډول ساده کیږي په لومړی کې یو پر ځای باندې ساین مربع ایکس مثبت کوساین مربع ایکس باید ولیکلی شي، یعنې په دې ډول دقت کوئ ساین مربع ایکس مثبت کوساین مربع ایکس. که لومړی دا برخه ولیکو وروسته کوساین مربع ایکس ولیکو هیڅ فرق نه کوي، په دې ډول ساین ایکس ضرب کوساین ایکس مثبت کوساین مربع ایکس. د ساین مربع ایکس مثبت کوساین مربع ایکس موږ د یو پر ځای باندې ولیکلو، ځکه اساسي رابطه کې موږ لرو چې ساین مربع ایکس مثبت کوساین مربع ایکس مساوي کیږي ل یو سره. همدغه که چیرې ساده کو نو لیکلی شو که چیرې ساده کو لیکلی شو ساین ایکس مثبت کوساین ایکس کل مربع. مطابقت ده کنه a مربع مثبت 2 ab مثبت b مربع ساین مربع x مثبت 2 ساین x ضرب کوساین x مثبت کوساین مربع x. یعنی که چیرې ساین x ته a وایو کوساین ته x ته b وایو نو همدغه مطابقت ده. همدغه مطابقت موږ ساده کړلو، یعنی ساین x مثبت کوساین x لکه a مربع مثبت b a مثبت b کل مربع. په همدې ډول مو ولیکلو ساین x مثبت کوساین x کل مربع. توان دی دوی یعنی د نسبتونو له جذر سره د منځ ځي، ځکه د جذر درجه هم 2 ده او توان هم 2 ده.
کولی شو دو یو له بل سره اختصار کو نو حاصل کیږي ساین ایکس مثبت کوساین ایکس ساین ایکس مثبت کوساین ایکس په دې ډول ساده کولی شو. ولسم سوال کې راکړل شوی دی که چیرې کوسیکنډ ایکس مساوي د منفي اووه سره وي کوتانجان ایکس پیدا کوي په داسې حال کې چې همدغه زاویه یعنې ایکس زاویه کوچنۍ له نوي څخه وي لوی له صفر څخه یعنې په لومړۍ ناحیه کې شتون ولري. د کوتانجانت ایکس لپاره یوه رابطه لرو کوتانجانت ایکس کوتانجانت ایکس مساوي کیږي سیکنډ کوسیکنډ مربع ایکس منفي یو. دا رابطه په تیر درس کې زده کړې وه. دا چې دی کوسیکنډ قیمت راکړل شوی ده عبارت د منفي اووه څخه ده په همدې ځای باندې وضع کوو منفي اووه یعنې په دې ډول دقت وکړئ منفي اووه کل مربع منفي یو په دې ډول لیکلی شو. کله چې د تا د یو منفي عدد توان جفت فی علامه تغییر کنی مثبت کیږي نو مساوي کیږي د مثبت اووه مربع سره مساوي کیږي د مثبت اووه مربع سره. که چیرې اووه صدا کو اووه اووه نه څلوېښت کیږي نه څلوېښت منفي یو مربع. که چیرې نورې وغواړو صدای کو مساوي کیږي له اته څلوېښت مربع سره. دقت وکړئ په لومړۍ ناحیه کې واړه مثلثاتي نسبتونه مثبت دي نو موږ وایو چې مثبت اته څلوېښت مربع سره یې. ګرانو زده کوونکو دا چې کوم راکړ شو په هغې کې چارج تللی و نو ما یو فعالیت یو تمرین ستاسو دپاره ولیکلو. یو ځلې واړه سوالونه درته تکرارومه تقریبا 11 سواله شول په مثلثاتي مطابقتونو کې. په دې کې هم فعالیت شتون لري او هم تمرین شتون لري. د فعالیت دپاره مې جوابونه هم درته پیدا کړي دي. په فعالیت کې لومړی سوال ساین ایکس مثبت کوساین ایکس کل مربع تقسیم کوساین مربع ایکس. جواب مې هم درته پیدا کړ چې مساوي کیږي سیکنډ مربع ایکس مثبت دوه تنجانت ایکس. دویم سوال د ساین تیتا تقسیم یو مثبت کوساین تا مثبت یو مثبت کوساین تا تیتا تقسیم کوساین تیتا. جواب مې هم درته پیدا کړ مساوي کیږي دوه ساین دوه کوسیکنډ تیتا سره. دریم سوال د فعالیت دا څلور ساین مربع څلور مثبت څلور کوساین مربع څلورو. جواب مې هم درته پیدا کړ چې مساوي ده له دوو سره. له شکل څخه سخت معلومیږي خو لیکن اسانه ده. یوازې څلور مشترک ونیسئ ساین مربع څلور مثبت کوساین مربع څلور یو سره مساوي کیږي څلور سره یې ضرب کوئ څلور کیږي څلور جذر مربع له دوه سره مساوي کیږي. ځینې سوالونه دي په مثلثاتو کې له شکل څخه سخت معلومیږي د مطابقاتو په باره کې خو لیکن حلول یې اسانه دي. لکه که په دې ډول سوال ولرو یو مثبت کوساین مربع پای پر 15 مثبت ساین مربع پای پر 15 تقسیم دو منفی تنجانت پای پر 12 ضرب کوتانجانت پای پر 12. له شکل څخه سخت معلومیږي خو لیکن که چیرې سوال ته د زیر سره وګورو رابطې مو یا دوی پسنۍ سره یې صده کولی شو. په صورت کې هر ډول زاویې چې شتون ولري خو ساین کوساین چې مربع وي د جمع حالت کې حاصل له یو سره مساوي کیږي. مخرج ته دقت وکړئ که هر ډول زاویه شتون ولري خو چې د هر مثلثاتي نسبت له خپل محکوم سره ضرب کړل شوی وي هر ډول زاویه درلودونکی وي یو سره مساوي کیږي. نو تنجان کوتانجان یو سره مساوي کیږي تنجان کوتانجان یو سره مساوي کیږي هم مخرج کې یو ضرب یو مثبت یو دوه کیږي په مخرج کې دوه منفي یو کیږي دوه تقسیم یو
یو سره مساوي کیږي. یعنی که شکل ته د سوال وګورو سخت معلومیږي، خو لیکن چې رابطې مکلله دي په اسانۍ سره یې ساده کولی شئ. څلورم سوال ته وګورئ. یو مثبت کوتنجان مربع الفا پر یو مثبت کوتنجان مربع الفا مثبت یو. جواب مې درته پیدا کړ دا مساوي کیږي سیکنډ مربع الفا سره. یو بل سوال ته دقت وکړئ. په صورت کې 2 ساین مربع ایکس مثبت کوساین مربع ایکس تقسیم 1 پر 2 تنجانت 2 ایکس مساوي کیږي د 2 تنجانت الفا سره. صورت مخرجونه ساده کړئ یا یې حاصل لاسته راوړئ. دقت وکړئ په دې کې په صورت کې 2 د ظرف په حالت کې دي. په صورت کې 2 د ظرف په حالت کې دي. 2 د ظرف په حالت کې دي. یعنی په دې ډول 2 هم ساین ته ضرب دي هم کوساین ته، یعنی په دې ډول دوی هم د یو بل سره د ظرف په حالت کې دي. په ترتیب سره یې ساده کوي. د ظرف حالت کې نه بلکې د جمع حالت کې شتون لري. 2 مشترک ونیسئ. ساین مربع کوساین مربع یو سره مساوي کیږي. هم مخرج ساده کوي په ترتیب سره. دلته کسر الکسر جوړیږي او بل سره ساده کوي خاصري 2 تنجانت الفا کیږي. بل سوال دا تنجانت الفا پر یو مثبت تنجانت مربع الفا حاصل می هم درته پیدا کړل چې مساوي کیږي ساین الفا سره. کله چې په دې باندې یو څوک پوه شي چې یو مثبت تنجانت مربع الفا له کوم نسبت سره مساوي کیږي نو په اسانۍ سره یې ساده کولی شي. اخرنی سوال دی فعالیت د سیکنډ الفا پر سیکنډ مربع الفا مثبت یو کل مربع یعنی دویمه درجه جذر مساوي کیږي د کوسیکنډ الفا سره. فعالیت د ساین ایکس مثبت کوساین ایکس کل مربع منفي یو پر 2 ساین ایکس. دویم سوال دی فعالیت د یو منفي ساین مربع تیتا مربع یو منفي ساین مربع تیتا دویمه درجه جذر پر ساین تیتا. دریم سوال دا کوتنجانت ایکس پر یو مثبت کوسیکنډ ایکس مثبت یو مثبت کوسیکنډ الفا کوسیکنډ الفا نه بلکې ایکس کوسیکنډ ایکس پر کوتنجانت ایکس. څلورم سوال دی فعالیت دا 2 مثبت تنجانت مربع ایکس پر سیکنډ مربع ایکس منفي یو. اخیرنی سوال دا 3 ساین ایکس مثبت 2 کوساین ایکس تقسیم ساین ایکس منفي 2 کوساین ایکس مساوي کیږي له 2 سره. په دې سوال کې هم وای تنجانت ایکس پیدا کوي او هم کوتنجانت ایکس پیدا کوي. دې ته مشابه سوال ما په مسایلو کې حل کړی ده. کله چې تاسو لومړی هغه سوالونه چې ما درته کار کړی ده په هغې باندې کار وکړئ، هغې څخه وروسته راشئ همدغه فعالیت او تمرین په اسانۍ سره حلولی شئ. په دې سره د مثلثاتو دریم فصل پای ته رسیږي. راتلونکی فصل به انشاءالله د مثلثاتو څلورم فصل وي. هم په ترتیب سره وایو، هغه کې هر یوه رابطه جلا جلا ثبوتو لکه څرنګه چې تېرو درسونو کې ثبوت کړي دي. هم مسایل په تفسیر سره حلوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.